هغه ټکي چې د شراکت په کاروبار کې او په پارتنرشپ کې به تاسو پام ورته وکړئ. ډېر وخت کله چې شخصي کاروبارونه یا شراکتونه له منځه ځي یا پارتنرشپونه له منځه ځي په کاروبار کې، هغه د حقوقي ستونزو موجودیت وي. او دغه حقوقي ستونزې هغه وخت رامنځته کېږي کله چې مؤسسینو یا شریکانو یا پارتنرانو په لومړي وخت کې د هغه قرارداد په لیکلو کې هغه ته پام نه وي کړی. کله چې موږ یو شخصي کاروبار رامنځته کوو یا یو مفکوره په عمل باندې تبدیلوو، موږ د مختلفو موخو په خاطر یو شریک ته اړتیا لرو. ممکن موږ په دغه خاطر یو شریک پیدا کړو چې مالي ستونزې لرو، د مالي ستونزو د حل په موخه موږ یو شریک پیدا کوو، یا په بشري سرچینو کې یوه ستونزه لرو. او که چیرې موږ یوه لویه کمپنۍ وو، یو لوی کاروبار وو، په دې خاطر موږ د ځان لپاره یو پارتنر پیدا کوو چې موږ هغه کارونه چې اړتیا ورته لرو هغه ممکن په سمه توګه ترسره نشو کړلی. د بیلګې په توګه لویې کمپنۍ ګوګل کمپنۍ ده، د سامسونګ کمپنۍ یو پارتنره ده. سامسونګ کمپنۍ موبایل جوړوي او سافټویر یې یا هغه سیستم چې کوم دی اندروید هغه ګوګل ورته جوړوي. همدارنګه د کمپیوټرو د تولید په برخه کې، د الوتکو د تولید په برخه کې، د موټرو د تولید په برخه کې کمپنۍ مختلف پارتنران لري، شریکان لري، هغه که په لویه سطح وي او که په کوچنۍ سطح وي. اوس څرنګه کولی شو چې موږ دغه شراکت چې کوو د یوه چا سره، پارتنرشپ د یوه چا سره کوو، هغه لږ تر لږه هغه ستونزې موږ په هغه کې کمې کړو. لږ تر لږه موږ داسې یو شراکت پیدا کړو چې هغه زموږ د ځواکمن کېدو لامل شي، زموږ د شاته تګ لامل نه شي. په کاروبار کې یو اصل دی که چیرې موږ داسې یو چا سره کار وکړو چې هغه کوچنۍ مفکورې ولري، هغه زموږ سره سم لیدلوری ونه لري، موږ د هغه سره مخ ته نشو تللی. وګورئ په کاروبار کې شراکت لکه د ژوند شراکت، لکه یو څوک چې د یو چا سره واده کوي، ژوند ورسره تېروي، داسې دی. که چیرې تاسو د ژوند ملګری سم نه وي، خو تاسو ممکن په ژوند کې بعضې ستونزې ولرئ. او شراکت هم په همدې شکل سره دی. که چیرې تاسو سم شراکت له یو چا سره ونه کړئ، هر څه سم مکتوب نه کړئ، خپل مسؤلیتونه واضح نه کړئ، ممکن د بعضې ستونزو سره مخامخ شئ. اوس راځم هغه ټکي د تاسو لپاره بیانوم چې هغه تاسو باید په شراکت کې په پام کې ونیسئ، یا په پارتنرشپ کې باید هغه تاسو په پام کې ونیسئ. کله چې تاسو د یوه چا سره شراکت کوئ، لومړی تاسو خپلې ځواکمنې نقطې او همدارنګه خپلې کمزوري نقطې ولیکئ. تاسو په کومه برخه کې مهارتونه لرئ، په کومه برخه کې پوهه لرئ، په کومه برخه کې وړتیاوې لرئ، په کومه برخه کې تجربې لرئ. تاسو شریک چې کوم دی هغه باید په متفاوته برخه کې، په مختلفه برخه کې تاسو سره وړتیاوې ولري. یعنې هغه څه چې تاسو لرئ کوښښ وکړئ چې شریک مو متفاوت مهارتونه، متفاوت پوهه ولري، په دغه خاطر چې تاسو تکمیل کړئ، تر څو تاسو یو ځواکمن ټیم جوړ کړئ. دویم دا چې تاسو د اوږدمهاله موخو په هکله یو له بل سره وغږیږئ. ممکن دغه اوږدمهاله موخو تاسو یو شی وي، هدفونه مو یو شی وي، اما هغه لاره چې تاسو هغه موخې ته رسیږئ هغه ممکن متفاوته وي. دا فرق نه کوي، مهم لیدلوری دی، مهم موخه ده چې تاسو هغه باید یو له بل سره جوړه کړئ. که چیرې هغه هدف ته رسیدنه فرق ولري، هغه فرق نه کوي، ځکه چې موږ مختلفې لارې لرو تر څو یو هدف ته ځان ورسوو. یعنې د اوږدمهاله موخو په هکله حتما یو له بل سره وغږیږئ تر څو تاسو سره د هغه شریک لیدلوری یو شی وي او همغږي له بل سره ولرئ. دریم کار چې تاسو ترسره کوئ دا ده چې هر څه تاسو مکتوب کړئ، ویې لیکئ، خپل مسؤلیتونه واضح کړئ، کوم کارونه تاسو باید ترسره کړئ او کوم کارونه باید تاسو شریک ترسره کړئ. ځکه چې دا په راتلونکي کې هغه ستونزې چې رامنځته کېږي د هغه مخنیوی کوي. مثلا مالي برخه باید څرنګه وي، ګټه باید څرنګه وي، کوم کار باید تاسو ترسره کړئ، کوم کار باید موږ ترسره کړو، یا کومو شرایطو په اساس موږ تاسو یو له بل سره شریک کېږو. دغه ټول مکتوب کړئ، تدوین یې کړئ، یوه کاپي تاسو واخلئ، یوه کاپي مو شریک ته ورکړئ، تر څو دغه شراکت مو له ستونزو سره مخامخ نشي. او هر کله چې دغه شراکت له منځه یوړلو، هغه قرارداد چې تاسو ترمنځ شوی دی هغه بیا له منځه یوسئ. هغه شریک ته ورته ووایئ چې هغه اصلي کاپي تاسو درکړي او هغه کاپي تاسو در نه کړي، ځکه چې ممکن بیا په راتلونکي کې تاسو محکمې ته کش کړي او هغه اصلي کاپي د سره وي او هلته بیا تاسو سره ستونزې پیدا کړي. بل دا چې تاسو په منظم شکل سره یو له بل سره وګورئ، وغږیږئ او هغه کومې موخې چې لرئ، کوم هدفونه چې لرئ، د هغه په هکله خبرې وکړئ تر څو تاسو ترمنځ هغه همغږي څنګه وي، ډېره وي. او بل کله چې تاسو تصمیم نیسئ او په هغه کې تاسو شک ولرئ، کوښښ وکړئ چې هغه د خپل شریک سره شریک کړئ. یعنې په یوازې توګه هغه تصمیم بیا مه نیسئ کله چې تاسو په هغه تصمیم کې شک لرئ. بل ټکی دا ده چې تاسو باید یو بل ته احترام وکړئ. هر څوک کمزوري نقطې لري، کمزوري ټکي لري. که چیرې تاسو د شریک له کمزورو ټکو څخه سوء استفاده وکړئ، ناوړه ګټه واخلئ او هغه هم همداسې کوښښ وکړي، دغه شراکت ته مو بالاخره زیان رسي.